عزتمند مشرانو کشرانو، 15 شعبان ورځ ده، ډېره مبارکه ورځ ده. د دې شپې ډېر زیات فضایل دا په احادیث پاک کې راغلي. چا چې نن ورځ روژه نیولې وي د دې به ورته هم ثواب میلاویږي. چا چې بېګا شپه کې عبادت کړی وي نو د دې به ورته هم ډېر زیات ثواب میلاویږي. غرضدار عزیزانو، د دې نه وروستو دا ډېرې مبارکې ورځې شروع شوې او بیا دې پسې د رمضان میاشت راځي، نو پکې چې انسان کم اعمال کوي ډېر زیات اجر ثوابونه ورته میلاویږي. رمضان دا هم د اسلام اهم رکن دی، اهم عبادت دی، د الله پاک د فرض کړې شوي عباداتو نه اهم عبادت دی. سره سره دې میاشت کې موږ او تاسو چې چاله الله پاک مال دولت زیات ورکړي وي نو هغه خپل د مال نه زکات وباسي، زکات ادا کوي. د رجب په میاشت کې، د شعبان په میاشت کې یا د رمضان المبارک په دې میاشت کې زکات چې کوم دی هغه ادا کوي. او دا زکات ادا کول دا د اسلام د ارکانو نه یو رکن دی، اهم رکن دی. دومره اهم دی چې الله پاک قرآن کې اکثر ځایونو کې د مونځ سره د زکات ذکر چې کوم دی هغه کړی دی. اقیموا الصلاة وآتوا الزکات، مونځ قایم کوي او زکات ادا کوي. تقریبا 72 ځایونو کې الله پاک د دې دواړو ذکر یو ځای کړی دی. او چې کوم ځای کې سورۃ البقره شروع کیږي الله پاک د مؤمنانو صفات بیانوي. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، دا کتاب داسې کتاب دی چې په دې کې هیڅ شک نشته. هدی للمتقین، متقیانو لپاره هدایت په دې کتاب کې پروت دی. متقیان څوک دي؟ یؤمنون بالغیب، چې په غیب باندې کې ایمان راوړي. ويقيمون الصلاة، منځ قایموي. ومما رزقناهم ينفقون، الله پاک فرمایي چې کوم روزي کوم رزق ورته موږ ورکړی دی د هغې نه خرچه کوي، د هغې نه صدقات ورکوي، خیراتونه ورکوي، د هغې نه زکات چې کوم دی هغه ادا کوي. او دا د اسلام 15 ستنې دي. د اسلام دا څومره عمارت چې دی دا په 15 ستنو باندې کې ولاړ دی. یو پکې زکات دی. یو انسان زکات نه ادا کوي نو دا انسان داسې دی چې د خپل د اسلام په دې دعوه کې دا کامل نه دی، دا مکمل نه دی. یو سړی دې نه انکار کوي نو دی خو د دین نه وځي. مالدار دی او صاحب نصاب دی، د سره مال شته، دولت ورسره شته، زکات نه ادا کوي، دا انسان په دې معنی د دین نه چې کوم دی هغه خارج کیږي. د غفلت د وجې نه ورکوي او یا دارنګې مال سره مینه ډېره ده، د مال سره محبت دا ډېر زیات دی او دا په زړه کې دا خبره راځي که زه چېرته خپل د دې مال نه دا زکات ورکړمه زه به غریب شمه، زما پیسې به کمې شي. نو دا خپل د خیال مطابق خو دې دا سوچ کوي چې زما مال به کم شي او دې کې به نقصان راشي، کمی به پکې راشي. نو دا انسان که د غفلت د وجې نه ورکوي نو دی ګناهګارېږي په دې باندې. د ده غاړه به تر هغه پورې نه خلاصېږي تر څو پورې چې د خپل د دې مال نه زکات نه ویستي. چې کله دې زکات ترې نه وباسي نو هله به د ده غاړه ترې نه خلاصېږي. انسان چې کله ګناه وکړي نو د ګناه د معافۍ طریقه دا ده چې انسان به توبه وباسي، الله پاک به ورته ګناهونه معاف کړي. حقوق العباد د بندگانو حقوق دي د په ذمه باندې، نو چې کله د توبه وویستله بیا به د هغه خلکو حقوق ادا کړي نو الله پاک به معاف کوي. حقوق الله دي په د باندې او دارنګې فرائض د ته پاتې دي، مونځ ورته پاتې دی، روژه ورته پاتې ده، دارنګې زکات په د باندې کې فرض او نه دی ادا کړی، توبه وویستله بیا هم نه معاف کېږي. کله به معاف کېږي؟ تر څو پورې چې د دې قضا نه وي راګرځولي، د هر څه ادا کړي نه وي تر هغه پورې دی نه معاف کېږي. نو هله به الله پاک معاف کوي تر څو پورې چې د خپل د پاتې شوو کلونو زکات دانې ادا کړي. چې کله ادا کو د انسان به الله جل جلاله معاف کړي. نو عموما موږ تاسو اکثر مالدار خلک صاحب نصاب وي، پیسو والا وي، مال دولت والا الله جل جلاله ښه ډېر ورکړي وي، خو په دې زکات ورکولو کې بیا د غفلت نه چې کوم دی هغه احکار اخلي، پیسې ورسره ډېرې نه ادا کوي. دارنګې په کورونو کې زنانه هغه ډېرې زیاتې وي، زکات چې کوم دی هغه نه ادا کوي، سونه وي ورسره، جواهرات وي ورسره، سره زر سپین زر وي ورسره، پیسې وي ورسره، په هغې کې زکات نه ادا کوي. یو ځل د پیغمبر علیه السلام خواته 2 زنانه راغلې او د هغې په لاس باندې د سرو زرو بنګړي
نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته او فرمایل چې تاسو په دې کې زکات ورکړی دی؟ نو ورته وی چې نه موږ خو پکې زکات نه دی ورکړی. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته او فرمایل چې تر څو پورې زکات نه ورکړي دغه بنګړي دا به په ورځ د قیامت د اور شي، دا به الله پاک د اور وګرځي او دا به بیا ستاسو په لاسونو باندې کې وي او لاسونه به مو ورسره بیا سوځي. که یو سړي په ذهن کې دا خبره راځي چې نو یو سړی که دا وایي چې زه لاسونو باندې کې پراته وي بنګړي د اور بنګړي دي لاسونه به ورسره صرف سوځي، نو هغه د جهنم اور دی، هغه د دنیا اور نه دی. موږ تاسو د دنیا اور ته ګوته چې دی هغه نشو ورنږدې کولی. ولې؟ ظاهري طور باندې کې راته ښکاري چې ګوته ورته نږدې کوم ګوته مې سوځي ورسره، بدن ته مې نقصان وررسي. نو دی وجه نه د دنیا د اور نه موږ تاسو خپل ځان ساتو. نو د جهنم اور هغه ډیر زیات سخت دی او د ابو طالب په باره کې راځي چې د بغیر د ایمان د دنیا نه تللی او د نبی علیه الصلاۃ والسلام خوږ تر او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ډیر زیات خدمت کړو او په جهنم کې به دی وي، په جهنم کې به دته د اور پڼې اچولې شوي وي، د اور بوټان به ورته اچولې شوي وي او دغه د اور د دې بوټانو سره به د مازغه خوټ کېږي ورسره او ټول بدن باندې کې به تکلیف وي. نو د جهنم کم عذاب او د جهنم زیات عذاب دا د انسان د برداشت نه چې کوم دی هغه بهر خبره ده. نو یو سړی چې زکات نه ورکوي دغه مال، دغه سره زر، دغه سپین زر دا به په ورځ د قیامت په اور کې ګرم کړی شي او بیا به دغه مال سره دغه ګرم مال سره د بدن چې کوم دی هغه دغولې کېږي، کله به په یو ځای سره د بدن سره لګولې کېږي، کله بل ځای سره او دې نه به الله جل جلاله یو مارګ جوړ کړي او د انسان به په ورځ د قیامت دغه مار تکلیف ورکوي. دته به وایي چې هذا ما کنزتم لانفسکم، دا هغه خزانه ده چې تا خپل ځان دپاره جمع کړې وه. فذوقوا بما کنتم تکنزون، پس اوسکه د هغه عذاب مزه چې کوم ته خپل ځان دپاره جمع کړې وه. نو یو انسان که غفلت د وجې نه زکات نه ورکوي نو دا انسان په دې باندې کې ګناهګاریږي. زکات دا هر صاحب نصاب باندې کې فرض دی. صاحب نصاب انسان څوک دی؟ دا هغه انسان دی چې چا سره 9 تولې سر زر وي، 7.5 تولې سر زر چا سره وي دی به په دې کې زکات ورکوي. یا 52 تولې د سره چاندي وي او په دې باندې کې کال تیر شوی وي، په دې سرو زر سونې باندې چاندي باندې کې کال تیر شوی وي نو دی به په دې کې زکات ورکوي. او یا د 52 تولې د چاندۍ نصاب پیسې وي ورسره، نن د دې حساب د 1,70,000 روپۍ جوړېږي. تیر کالی حساب چې کوم دی هغه کم و 1,50,000-55,000 داسې جوړېدو. نو که چا سره تیر کال دا 1,50,000 روپۍ وي، 55,000 روپۍ وي او نن د سره بیا د عمر مقدار پیسې وي 1.5 لک روپۍ یا 2 لکو ته رسېدلې، 3 لکو ته رسېدلې، چې څومره وي د دې باندې زکات چې کوم دی هغه ادا کوي. څومره زکات به ورکوي؟ نو په لکو کې اسان حساب دا دی 2,500 روپۍ به دی په لکو کې ورکوي. په 1 لاک کې 2,500، په 2 لاکو کې 15,000، دارنګې په 4 لاکو کې 10,000 روپۍ شوې. نو اسان حساب چې کوم دی هغه دغه دی. بیا هر چا سره څومره مال دی پته ده ورته، څومره سونه ده ورسره، څومره سپین زر دي ورسره، نو د هغې بیا فردن چې هر یو سړی خپل بیا هغه وضاحت وکړي نو بیا به ورته ټوله مسله مونږ بیان کړو، د هغې مطابق زکات چې کوم دی هغه د بیا ورکړي. او دا ضروري مسایل دي، دا څه عام خبرې نه دي، ښه ضروري مسایل دي الله جل جلاله په موږ باندې کې فرض کړ دی. الله پاک چې یو فیصله زموږ دپاره وکړي نو هغه ښه فیصله ده. کومه خبره چې نبي علیه السلام موږ دپاره کړې ده چې خپل د مالونو نه زکاتونه تاسو ادا کړئ، زکات ورکړئ. دې زکات سره څه کېږي؟ موږ او تاسو خو ظاهر باندې دا ګورو چې زه مال لاړو کم شو ورسره، خو دا کم نه شو، په دې کې الله جل جلاله برکت چې کم دی هغه اچوي. د دې زیات مال به یو انسان سره خو برکت به پکې نه، یا خو به د تاڼې تحصیل کچرو ته وځي او عدالتونو کې به مقدمې وي، هلته به ترې پیسې لګي، یا به په کور کې بیماري وي په هغې کې به ترې پیسې لګي، پیسې به ورسره زیاتې وي خو برکت به په دې کې نه، د ده نه به دا پیسې فضول ځایونو کې چې کوم دی هغه لګي. او چې کله دی پکې د الله جل جلاله حق ادا کړي
کم مال چې ولا الله پاک ورکړی دی د هغې نه زکات ورکړي، دغه مال کې ولا رب العالمین برکت چې کوم دی هغه اچوي. بني اسرائیل یو واقعه ده پیغمبر علیه السلام بیان کړی ده او نبی علیه السلام به صحابه کرامو ته واقعیات دې دپاره بیانول چې عبرت ترې نه صحابه کرام واخلي. دا هسې د مزې دپاره نه وي چې زه بیان شوه قصه ده موږ واورېدل، نه، د دې نه عبرت اخیستل پکار دي چې څنګه دې انسان له الله پاک پر عمل باندې کې کامیابي ورکا، برکت یې وله ورکه. که دغسې کار زه وکړم الله پاک په زما مال کې هم برکت واچوي. یو سړی دی په لاره منې کې روان و، د غیب نه یو اواز واورېده، یو وریځ راغله او دې وریځې ته دا حکم وشو چې ورشه د پلانکي سړي په ځمکه باندې کې وورېږه. نو دی ګوري هغه وریځې ته چې لاړه په یو غر باندې کې وشوه، باران په غر باندې وشو او دغه اوبه د هغه غر په لاره باندې کې راغلې، د کم سړي دپاره چې ویلې شوي و صرف د هغه پټي ته دا اوبه راغلې. دی لاړو هلته ګوري چې یو بوډا سړی ولاړ دی او په دغه پټي کې کار کوي. نو ده ترېنه تپوس وکړو چې ستا نوم څه دی؟ هغه ورته خپل نوم وښو چې کوم د غیب نه اواز راغلی و دغه نوم د دې سړي و. نو ده ترېنه تپوس وکړو چې زما د نوم تپوس دې ولې وکړو؟ وایي ځکه مې وکړو چې ما په وریځه کې د غیب نه یو اواز واورېده، وریځې ته حکم وشو چې ورشه د ده په پټي باندې کې وورېږه. وایي ستا څه داسې عمل دی چې الله جل جلاله صرف ستا په ځمکه باندې کې باران وکړو او د بل چا په ځمکه باندې باران ونه شو؟ ده ورته وایي چې زما خو زه یو 3 کارونه کوم. یو دا چې کله زما په دې پټي کې فصل وشي نو هغه زه 3 تقسیمه کړم، 3 حصې د هغې جوړې کړم. یو حصه هغه واپس په دغه پټي باندې کې ولګوم، دویمه حصه زه خپل کور والو ته کېدم، خپل بچو دپاره کېدم، هغې باندې کې خرچ کړم. او دا درېیمه حصه چې دا زه د الله په لاره کې ورکړم، فقیرانو له، غریبانانو له، مسکینانو له چې کوم دی هغه دا زه ورکړم. نو دې کس ورته وایي چې دغه د صدقې د خیرات په وجه باندې چې ته د نورو خلکو خیال ساتې، الله جل جلاله صرف ستا په ځمکه باندې باران وکړو. او یو فرشته روزانه راځي هر سهار او ګوري هغه انسان ته چې کوم انسان هغه سخاوت کوي، سخي وي او دی د الله په لاره کې مال او دولت ورکوي. نو دا فرشته دعا کوي. څه دعا کوي؟ دا دعا کوي چې یا الله په دې بنده باندې کې خپل د رزق دروازې کولاوي کې، په دې باندې کې خپل د رزق دروازې یا الله بندې نه کې، ځکه چې دی خپل په مال کې د نورو خلکو خیال چې کوم دی هغه ساتي، نورو خلکو سره ښېګړه کوي. نو چې کله دی نورو سره ښېګړه کوي، فرشته د لپاره په مال کې، دولت کې، رزق کې زیاتوالي دپاره چې کوم دی هغه دعا کوي. او کتابونو کې لیکلي شوي دي چې یو کس په بل باندې کې خرچه کوي نو الله جل جلاله د رزق نه بندوي. ولې؟ ځکه چې د ده د وجې نه ډېرو خلکو رزق هغه الله پاک روان کړی دی. د یو انسان د وجې نه د ډېرو خلکو ضروریات چې کوم دی هغه پوره کېږي، حاجتونه یې پوره کېږي. نو الله پاک په مال کې د خرچ کولو په وجه باندې په مال کې برکت اچوي او الہ العالمین دا مال زیاتوي. کمیږي دا مال هېڅ چېرته هم نه. په نیکو کارونو باندې کې یو سړی خرچه کوي، د ده دا مال د دې سره نه ختمېږي بلکې الله جل جلاله دا زیاتوي. رب العالمین قرآن کې فرمایي من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له، چې څوک داسې دی چې الله پاک فرمایي مال قرض راکړي. رب العالمین فرمایي داسې څوک شته چې هغه مال قرض راکړي چې زه وله بیا د هغې بدله ورکړم، زیات وله نور ورکوه. نو که چېرته زمونږ او ستاسو ضرورت وي په دنیا کې، چا ته پیسو ته ضرورت وي، بل ورور ته ووایو چې ما له قرض راکړه، رشتهدار ته، ملګري ته وایي قرض راکړه، زما پیسې پکار دي. نو زمونږ که موږ نه څوک قرض وغواړي نو موږ وایي راشه، که ما ورسره ښېګړه وکړله دی به ما له د دې څه بدله راکړي، څه وخت کې خو به ما له پکار شي، ما له به زما دا قرض واپس راکړي، څه فایده به راله راکړي. نو انسان نه خدا امید لا بیا هم شته، کېدای شي ته وله پیسې ورکړې او بیا ورپسې کړېږي. لکه نن سبا چې داسې حال شروع شوی دی، قرض دې چاله ورکړو نو بیا واپس نه راکوي او خپل هغه قرض بس بیا سړی چې کوم دی هغه کړېږي. د هغې یو غلطي زموږ هم ده، هغه دا چې د قرض ورکولو طریقه ده. قرآن کې الله جل جلاله بیان کړی ده چې کله چاله قرض ورکړې نو هغه ولیکه ورسره، ګواهان په هغې باندې کې جوړ کړه. دا لیکل به څوک کوي؟ دا چې کوم کس قرض اخلي دی به په دې کاغذ باندې کې لیکل وکړي، ګواهان به جوړ شي، دی به وایي چې دا قرض ما دنه په نن تاریخ باندې، په 14 تاریخ باندې کې واغسته او دا به زه دله میاشت پس 2 میاشتې پس ورکوم، دا تاریخ به مقرر شي. ګواهان به په دې کې چې کوم دی هغه د طرف نه ګواهي ورکړي د دا قرض واغستو او دا به دی واپس ورکوي.
موږ هغه طریقه کوو نه د قرآن هغه مسله باندې کې عمل نه کوو، نو بس همدغسې قرض ورکړو او بیا په هغې پسې یې کړېږو. داسې نه دي کول پکار، بلکې چې کومه طریقه د قرآن ښودلې ده هغه کول پکار دي. او بیا هغه انسان چې څوک ورسره ښېګړه وکړي، قرض وله ورکړي، دی واپس بیا نه ورکوي، نو دی انسان له یره پکار ده د الله جل جلاله نه. ځکه چې دا انسان که په دنیا کې د دا قرض ور نه که او دی هسې بل کس کړی، نو په آخرت کې به تېنه الله جل جلاله دغه قرض بیا اخلي، دا حق به تېنه بیا الله پاک اخلي. نو هلته خو در سره پیسې نشته، بیا به څه کوې؟ هلته پیسې چې در سره نشته بیا به هلته څه کوې؟ نو هلته به بیا نیکۍ چې کوم دی هغه ورکوي، خپلې کومې نیکۍ چې در سره وي دا به دغه انسان نه بیا ورکوي او دا قرض به ادا کوي. نو دنیا کې خلک یو بل له قرضونه ورکوي دې دپاره چې دی به ما سره څه ښېګړه وکړي. نو انسان نه بیا هم دا امید شته، کیدای شي چې ور نه کړي، کیدای شي وتښتي او ومې کړی ورپسې، خو الله پاک نه دا امید چې کوم دی هغه نشته. الله پاک به تعالی د دې بدله درکړي، پخپله فرمایي چې ښایسته بدله به درله زه د دې درکوم، ډبل اجر چې کوم دی هغه به درله درکوم. ما له ته قرض راکړه، الله پاک فرمایي. او الٰه العالمین درنه دا قرض څه دپاره غواړي؟ ځان دپاره نه غواړي. رب العالمین ته د دې چې کوم دی هغه ضرورت نشته، حاجت ورته نشته، بلکې الله پاک الله پاک وایي ما له راکړه. مطلب څه دی چې دغه قرض ته یو غریب له ورکړه، دا زکات دا پیسې دا یو غریب له ورکړه، مسکین له ورکړه، فقیر له ورکړه، خپل رور دی دی سکه رور دی دی غریب دی پیسې ورسره نشته هغه له ورکړه. بدله به چې کوم دی هغه درله زه د دې درکوم او زیاتې به درله درکوم. لکه د صحابه کرامو واقعات بې شماره واقعات داسې دي، صحابه کرامو به خپل یو بل کې ورورولي کوله، یو بل کې به یې ښه تعلق د یو بل سره چې کوم دی هغه ساتلو. نو څو ځله خپل مالونه ختم کړي دي، نورو له چې کوم دی هغه ورکړي دي، الله پاک وله د هغې بدله ورکړې ده. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنهم عشره مبشره صحابه کرامو کې دي، هغه لس صحابه کرام چې دنیا کې ورته د جنت زیری ملاو شوی دی، خو خپل مال دولت دی د الله په لاره کې به خرج کولو زیاته به وله الله پاک ورکوله. دومره ورته ملاو شوه چې په سونو درهم یې په یو ځل باندې کې دا ټول ختم کړي دي ورکړي. خپل په زندګۍ کې 3 ځله که 4 ځله ټول مال چې کوم دی ختم کړ دی، صدقه خیرات یې ورکړ دی، بیا به وله الله پاک ورکړل. دارنګې عثمان رضی الله تعالی عنه نور داسې ډېر صحابه کرام دي چې د الله په لاره کې به مالونه خرج کول، نو الٰه العالمین به په دغه مال کې برکت اچو، الله پاک ورله دا مال زیاتو. نو دا د زکات میاشت دي، خلک پکې زکاتونه ورکوي. کوشش دا پکار دی چې مسلې نظام خبر کو او چې څومره مال دولت دی موږ سره هغې اندازه ولګو، د هغې حساب ولګو، صحیح طریقې سره د دې زکات ادا کړو، نو الله پاک به دې کې موږ او تاسو ته د دنیا هم فایده راکړي، د آخرت فایده به هم موږ له راکوي. رب العالمین دې موږ او تاسو له په دې خبرو باندې عمل کولو توفیق راکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله